ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مسعر فيصلي وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم او بشکت محبوب پیغمبرہ لوی دین سره بشکت محبوب پیغمبرہ لوی ادب سره او بشکت محبوب پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم لوی اخلاق سره حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما بچ پخپل رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اوریدا څومره فایده راکول چې به الله غوښته دومره فایده به یې پرې راکړه خبره به راته یاده شوه خبره باندې به مې عمل وکړو خبره به مې نورو خلکو ته ورسوله کومه خبره حضرت علی فرمایي چې ما به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پخپل اوریدلې وه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته او کدا خبره به ما ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حواله باندې بل چا وکړه پخپله به مې ته نه واورېدلې بل چا به راته ووایي بل صحابي به راته ووایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې ویلي دي ما ته اورېدلي دي استحلفته ما به قسم ورکړه او کسته به مې قسم ورکړه چې وخوره قسم چې تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه داسې اورېدلي فإذا حلف لي صدقته کله به چې هغه سړي ما ته قسم وکړه ما به د هغه دا خبره رښتیا وګڼله چې قسم به وکړو بس ما به خبره رښتیا وګڼه چې رښتیا دی ووایي نو بیا به چې څومره د الله خوښه وه په هغه خبره باندې به ما ته فایده میلاو شوه حدیث به مې یاد وساتلو مسله به مې یاد وساتله عمل به مې وکړو نورو خلکو ته به مې ورسوله دا د مسلې او د حدیث د اورېدو فایدې دي مونږ ټولو مسلمانانو ته د الله نصیب کړي
خو یو بل خبره کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حدثني وصدق أبو بكر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمره ته یو حدیث بیان کړو د پیغمبر علیه السلام او ابو بکر رښتیا ویلو ابو بکر بل روایت کې راځي چې ابو بکر براته کله حدیث بیان کړ کنه چې پیغمبر علیه السلام نه ما داسې اورېدلی دي نو ما ابو بکر له قسم نه ورکو چې ته وخوره قسم چې تا ته داسې اورېدلی دي د ابو بکر خبره به مې هغه ته د قسم ورکولو نه بغیر رښتیا ګڼله خبره به مې واورېده ځان به مې پرې پوه وکړو عمل به مې وکړو بل ته به مې ورسوله نو دغسې یو ځل ابو بکر صدیق راته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث بیان کړ او ابو بکر رښتیا ویلی دی قسم مې ورنکړ بل چاله خو به قسم ورکولو ابو بکر له قسم ورنکړ دی راته ووی انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې بېشک ابو بکر صدیق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې داسې فرمایل ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضأ فیحسن الوضوء داسې یو مسلمان سړی نشته چې ګناه تې وشي ګناه وکړي یو ګناه او بیا په دغه ګناه باندې خپېمانه شي ګناه نه پس لاړ شي اودس وکړي خو ښایسته اودس وکړي ګناه نه پس لاړ شي اودس وکړي توبه وباسي که نه نو ښایسته اودس وکړي دا د توبې بهتره طریقه ده ښایسته اودس وکړي قال مسعر د حدیث یو راوي وایي چې د حدیث الفاظ داسې دي چې فیصلي بیا د ښایسته اودس نه پس دغه کس مونځ وکړي او یو بل راوي دی سفیان هغه داسې وایي ثم یصلي رکعتین ګوره دې الفاظو کې فرق دی فیصلي بس ثم یصلي رکعتین نو دا فرق ښیي چې فلانه شیخ فلانه راوي داسې وایي او فلانه شیخ فلانه راوي داسې وایي او دا فرق ځکه ښیي چې په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ رانه شي پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ونه ویلی شي د حدیث بیانولو کې د حدیث روایت کولو کې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو عمل باره کې د هغې د یو خبرې باره کې د هغې په حواله باندې امت ته خبرو کولو کې دا علما او دا محدثین دومره احتیاط کوي چې په پیغمبر علیه السلام دروغ را نشي هسې نه چې هغه ثم یصلي رکعتین ویلي زه فیصلي ووایم یا هغه فیصلي ویلي او زه ثم یصلي رکعتین ووایم دا دروغ څه شو دروغ شو پیغمبر باندې نو دغه دواړو استادانو خبره ذکر کوي چې یو استاد مې داسې وایي او دا بل استاد مې داسې ویلی دي او بیا د دو رکعاتو مونځ نه پس فیستغفر الله الله نه بخښنه غواړي دا ګناه کولو والا الله نه بخښنه غواړي نو چې بخښنه وغواړي که نه الا غفر الله اس مسلمان نه ګناه نه کېږي چې بیا د ګناه نه پس داسې عمل وکړي مگر الله ورته دغه ګناه بخي الله یې بخښنه کوي زمونږ ګناهونه دی الله موږ ته معاف کړي زمونږ ګناهونه دی الله موږ ته معاف کړي زمونږ ګناهونه دی الله موږ ته معاف کړي د ګناهونو د معافۍ فکر دی الله موږ ټولو مسلمانانو سره پیدا کړي داسې خبره نه ده چې زه دې داسې مسلمان جوړ شم چې ما نه دې ګناه نه کېږي زه دې داسې مسلمان جوړ شم چې ما نه دې ګناه نه کېږي داسې مسلمان جوړېدل د وس نه بهر خبره نه
زه د الله مهربانۍ سره داسې مسلمان جوړ شم چې ګناه نه وشي او بیا د ګناه نه رستو رښتینې توبه راته نصیب شي. خپله ګناه راته ښایسته ښکاره نه شي، خپله ګناه راته وړه او معمولي ښکاره نه شي، او په خپله ګناه باندې د ګناه په کار باندې ځان راته غټ سړی ښکاره نه شي، د ګناه په خبره باندې ځان راته غټ سړی ښکاره نه شي. دا پوره مصیبت دی، دا پوره مصیبت دی. بعضې خلکو ته خپله ګناه وړه ښکاري، معمولي ښکاري، لږه ښکاري. بعضې خلک په خپله ګناه باندې فخر کوي، خوشحالي کوي، او بعضې خلکو ته د ګناه د کار په وجه، د ګناه کولو په وجه ځان غټ ښکاري، لوی ښکاري، چې دا زوم چې داسې مې وکړو ورسره، بل څوک د سره داسې کولی شي؟ دا زوم چې داسې مې ورته ووایي، بل څوک دته داسې ویلی شي؟ او بعضې خلک په ګناه باندې د ګناه نه پس همیشوالی کوي، همیشوالی ورته ښه ښکاري. څلور واړه کارونه د ګناه نه پس ډېر خطرې والا کارونه دي. نو ګناه به کېږي، داسې خبره نه ده. که دا یو سړی وایي د یو مسلمان دا سوچي، د یو ملا صاحب دا سوچي، د یو تبلیغي صاحب دا سوچي، د یو حاجي صاحب دا سوچي، د یو سخي صاحب دا سوچي، د میاں صاحب او د باچا صاحب دا سوچي چې ما نه د اړو ګناه ونه شي، ما نه د الله داسې کلک مسلمان جوړ کړي چې ګناه نه ونشي. دا سوچ مه کوه، ګناه به خامخا ده نه کېږي. دا د وس نه بهر خبر نه، ګناهونو نه محفوظ، ګناهونو نه معصوم، ګناهونو نه بچ ساتلی شوي مخلوقات فرشتې دي او پیغمبران دي. څوک دي؟ فرشتې او پیغمبران. بل څوک دا سوچ نه کوي. په قلار کښېنه، نه فرشته مه جوړوه. داسې وایه، داسې وایه چې الله زه عجز یم، زه کمزور یم، زه بې وسه یم، ګناه او خطا نه وشي، ګناه او خطا نه وشي، نو سمدستي رښتینې توبه مې نصیب کړه، د رښتینې توبې توفیق راکړه. بس اسانه خبر. داسې جوړېدل، داسې مسلمان جوړېدل د هر مسلمان وس کې شته. داسې مسلمان جوړېدل د هر مسلمان وس کې شته. د ښځو په وس کې شته، د سړو په وس کې شته، د امیانو وس کې شته، د مولیانو وس کې شته، د مالدارانو وس کې شته، د غریبانانو وس کې شته. په خبره پوهېږئ؟ اواز کې خو ګونج موج نشته. دا د هر چا وس کې شته. هر چا ته دا خبره الله اسانه کړې ده، هر چا ته دا خبره الله اسانه کړې ده چې ګناه ده نه وشي که نه، سمدستي رښتینې توبه بس. دا خپله ګناه معمولي مه ګڼه، چې معمولي مې وګڼه نه بیا توبه نه نصیب کېږي. دا څه ده که نه دی؟ خپله ګناه غټه وګڼه، لویه وګڼه. او دا حقیقت دی، دا حقیقت دی چې د بنده هر نافرمانی ټیک ده. علماء د وړې ګناه او لوی ګناه ته تقسیم کړی دی د ګناهونو، دا کبیره ګناه او دا صغیره ګناه ده. دا کبیره دې کې هېڅ شک نشته، دا علماء خپل تحقیق دی.
خو توبه که ته خپل ځان ته اسانول غواړې او داسې مسلمان جوړېدل غواړې داسې مسلمان جوړېدل غواړې چې تا ته ستا د ګناه نه بس رښتینې توبه نصیب شي ټیک شو او بیا رښتینې توبه دې چې وویسته نو د هغې برکت دا دی د هغې لوی برکت دا دی لکه تا چې دغه ګناه کړي نه خبره خط سفر لکه چې تا دغه ګناه کړي نه دغه ګناه والا خبره دې ویلم نه ده لکه چې دې ویلي نه او لکه چې دغه ګناه دې کړي نه دا د رښتینې توبې برکت دی په خبره پوه شه دا به الله نصیب کیږي چې ما ته خپله ګناه وړه ښکاري ما ته خپله ګناه لویه ښکاري چې ګناه راته معمولي ښکاره شو وړه ښکاره شو بیا مڼه خو وړه ګناه ده بیا به ګورو ورسره نو دا ولې به چا ته به وړه ګناه لویه ښکاري هغه چا ته به لویه ښکاري د چا چې دا سوچي د ګناه باره کې دا سوچي چې دا ګناه چې ده که نه ګناه د بنده دپاره هغه بنده چې مخلوق دی هغه بنده چې مملوک دی هغه بنده چې مرزوق دی هغه بنده چې الله ورباندې پردې اچولې دي پیدا کړی الله دی پالنه یې الله کړې ده د ایمان او د حق هدایت ورته الله نصیب کړی دی داسې ده که نه ګناهونو نه پس پرده پې الله اچولې ده او د ګناهونو د معافی او د بخښنې وعده هم ورسره الله کړې ده ټیک شوه دا څومره مهربانۍ دي د الله بېشماره مهربانۍ دي او لوی مهربانۍ دي اوس دغه بنده نمک مرداره شو نمک حرامه شو نمک مرداره شو او دغه خالق الله رازق الله مالک الله ستار الله غفار الله رحمان او رحیم الله نافرمانی وکړه نو دغه نافرمانی به دا بنده نافرمانی کولو والا بنده لویه ګڼي ځکه دا د لوی ذات نافرمانی ده چا نافرمانی ده د لوی ذات نافرمانی ده پوه که نه وړه نافرمانی او وړه ګناه خو به مې ورته هله ویلې چې د ورکوټي کس د حکم خلاف ورزي مې کړې وې څه د امزولي داسې به ووایو یو ګوره د امزولي د امر خلاف ورزي ده یو د کشر د امر خلاف ورزي ده یو د مشر او د سپینګیري د امر خلاف ورزي ده یو د پلار د امر خلاف ورزي ده یو د استاد او د پیر د امر خلاف ورزي ده دې کې فرق شته که نشته نو دا نافرمانی د لوی الله نافرمانی ده هغه لوی الله چې زه پیدا کړم هغه لوی الله چې زه پاللم هغه لوی الله چې ماته د ایمان او د صراط مستقیم هدایت نصیب کړی دی هغه لوی الله چې زما د ګناهونو نه پسې ما باندې پرده اچولې ده هغه لوی الله چې ما سره زما د ټولو ګناهونو د بخښنې وعده کړې ده دا د هغه الله نافرمانی ده نو د دغسې الله نافرمانی ته څوک وړه نافرمانی ویلی شي تاسو په خپله سوچ وکئ قسم دی دا لویه ګناه ده لویه نافرمانی ده چې دغسې راته دا ګناه خپله وړه ګناه پټه ګناه ښکاره ګناه عمد ګناه خطا ګناه لویه ښکاره شي نو چې لویه راته ښکاره شي نو زما په زړه کې به یری زه به سمدستي توبه وباسم او چې توبه مې وویسته هغه ترتیب سره کوم ترتیب د توبې چې راته ښودل شوی دی په دې حدیث مبارک کې نو انشاءالله زما دغه ګناه کالعدم شو زما د دغه ګناه په وجه کم هور چې ما باندې بل شوی و دا ګناهونه هور دی څه دی هور دی کم هور چې لګېدلی و دغه هور دغه رښتینې توبې سره مړ شه د توبې سیلاب پرې راغی دغه هور یې پوه شو که نه ختم کړ نیست و نابود یې کړ
چې ما ته زما ګناه وړه نه ښکاري، ما ته زما ګناه وړه ښکاري، لویه نه ښکاري، نو بیا خو د توبې معامله مشکله شوه. مړه توبه څه وباسې؟ وړه ګناه نو دا اودس سره معاف کېږي. څه سره معاف کېږي؟ وړه ګناه ده جومات ته تلو سره معاف کېږي، وړه ګناه ده د جمع مونځ کولو سره معاف کېږي، چې امام پسې امین ووایي معاف به شي، امام پسې ربنا لک الحمد ووایي معاف به شي. او توبه ته وباسمه ولې؟ ځکه چې دا ګناه راته وړه ښکاره شوې ده، وړه ښکاره شوې. بل دا چې ګناه به ګناه نه پس به خوشحالي ګناه. مونږ خپل رور له دوکه ورکو، مونږ خپل رور ته دروغ ووایو، مونږ خپل رور سره په معاملاتو کې ملاوټ وکړو، مونږ خپل رور مسلمان سره په معاملاتو کې چالاکي او 420 وکړو، یقین وکړه خوشحاله او بیا ډېر یو ښایسته انداز کې د هغه ملاوټ او د هغې 420 او د هغې چالاکۍ او د هغې دوکې څو ورځې مذاکرې کوو چې داسې مې ورسره وکړو، داسې مې ورسره وکړو، داسې مې ورسره وکړو، پوه شوې؟ په دې طرف وله راتو شم، په دې طرف وله راتو شم. دا اوس په خپله دوکه په خپله ګناه خوشحاله یم. داسې کس ته د توبې توفیق نه نصیب کړي. داسې ده زموږ معاشره کې دا بیماری شته که نشته؟ دا د لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوی شریعت د لویو اخلاقو او د لوی ادب یو حصه ده. دا زه چې کومه خبره کوم، زموږ پیغمبر ته الله لوی شریعت او لوی دین ورکړی، زموږ پیغمبر د لوی ادب خاوند، زموږ پیغمبر ته الله پاک ډېر لوی اخلاق ورکړو. د هغه لویو اخلاقو، د هغه لوی ادب، د هغه لوی دین او د لوی شریعت یو حصه ده. پام کوه خپله ګناه معمولي مه ګڼه، پام کوه په خپله ګناه باندې خوشحالېږه مه، پام کوه په خپله ګناه باندې همیشوالی مه کوه، او پام کوه د خپله ګناه باندې دوکه نشي. ما غوندې کمزوري خلک د خپلو ګناهونو باره کې دوکه شوي او دې ته اغترار وایي. اغترار، دوکه کېدل، مختر کېدل د خپلې ګناه باره کې. الله خو ډېر لوی بخونکی دی، الله ډېر لوی مهربانه دی. نو که مانه دا ګناه وشوه نو څه چل وشو؟ الله خو غفور و رحیم دی. پوه شوې؟ دا اوس دوکه ده چې د الله مخلوق ته مې ازار نه دی رسولی، د الله مخلوق له مې تاوان نه دی ورکړی، د الله د مخلوق حق تلفي مې نه ده کړې. که ګناهګار یم نو د خدای ګناهګار یم. دا دوکه ده. دا څه ده که نه؟ دا کیسې هم شته مونږ کې، دا غم هم شته. هلکه که مونځ نه کوم خو د خدای مونځ دی، که روژه نه نیسم د خدای روژه، زما د خدای روژه ده. حج را باندې فرض دی، نه کوم زما د خدای حج دی چې زه یې وله نه کوم. زکات را باندې فرض دی، عشر را باندې فرض او واجب دی، زما د خدای حقوق دي. چاته خو مې کنزل نه دي کړي، د چا مال مې نه دی لاندې کړی، پوه شوې؟ د چا عزت مې نه دی اخیستی، چاله مې دوکه نه ده ورکړې، چاته مې دروغ نه دی ویلي. خدای غفور رحیم دی، اوبه مې بخي. دا اخترار دی په خپله ګناه باندې. دا څه ده که نه؟ الله دې د دې لانجو نه وساتي. خوشحالېدل په ګناه باندې دا سړی د توبې نه محروموي. ګناه معمولی ګڼل، وړه ګڼل، دا سړی د توبې نه محروموي. د توبې توفیق داسې کس ته نه نصیب کېږي. او په ګناه باندې همیشوالی کوي، په ګناه باندې همیشوالی کوي. دې ته اصرار علی المعصیت وایي. دا هم سړی د توبې نه محروموي.
او اغترار دا هم سړی د توبې نه محروموي چې د خپلې ګناه باره کې دی په دوکه کې پروت دی او توبه نه وباسي چې مړه دا ما د الله د مخلوق د مسلمانانو او د خپلو خپلوانو د ګاونډیانو حق تلفي نه کړي که ګناهګار یم خو د خپل خدای ګناهګار یم هغه مهربانه دا د ګناه باره کې اغترار دی اغترار نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ابو بکر صدیق راته دا حدیث بیان کړ او د دې حدیث مبارک دا مضمون د ابو بکر صدیق د حضرت عمر فاروق د حضرت عثمان ذی النورین او د حضرت علی المرتضی رضوان الله عنهم وعن سائر الصحابه اجمعین د سلور خلفای راشدینونه مروی دی او منقول دی دا حدیث د سلور خلفای راشدینونه د احادیثو په ذخیره کې مختلفو اسانیدو سره مختلفو متونو سره الحمدلله موجود دی نقل دی مطلب هم دا دی مقصد دا دی چې ګناه وشوه نو سمدستی دا ګناهګار دی په خپل ګناه باندې خپل ځان ملامته کی زړه کې دی وجاړي نادم دي شي اولاد دي شو دستیو کی او دستیو کی خسته او دس فيحسن الوضوء خسته او دس بکې خسته او دس سو ځلې خبره شوې ده د اودس فرایض به په اودس کې پوره کوي د اودس د سنت او اهتمام وکړي د اودس مستحبات او خیال بساتي دا درې سيزونه به په اودس کې پوره کوي فرایض سنت مستحبات د اودس د حرامونه به ځان ساتي د اودس د بدعاتونه به ځان ساتي د اودس د مکروهاتونه به ځان ساتي درې سيزونه به ځان ساتي په اودس کې او درې سيزونه به پوره کوي نو د اودس به خسته شي چې خسته اودس وکړي نو بیا به راشي د مونځ ته د مونځ کې خپل کور دی ولې نه جومات ته راتلو ته ضرورت نشته توبه ډېره اسانه ده ګرانه نه ده کله مونږ ته ویلې وي چې جومات ته به راځي نو جومات کې به توبه وباسي او بیا جومات ته به راشي او د مولا په مخ کې به اودس کې او د مولا په مخ کې به بیا 2 رکعاته مونځ کې او بیا به کینې توبه به وباسي نو دا به ډېره ګرانه وه او کله دا راته ویلې وي چې توبه وباسي نو هر جومات کې به توبه نه وباسي مسجد حرام ته به ځې نو توبه به وباسي نو بیا به ډېره ګرانه وه داسې ده که نه چېرته به ځې مسجد حرام ته بیت الله ته به ځې نو هغلته به توبه وباسي نه هر چېرته دکان کې دنه ګناه وشوه ګناه خبره ده نه وشوه د ګناه کار ده نه وشو دوکه دې ورکړه چاله دروغ دې ووایي چاته ملاوټ والا شی دې په چا خرڅ که غلط نیت او غلط سوچ سره دې سودا خرڅه که یو سودا دې واخیسته ٹھیک شو نو سمدستی اودس وکړه په دغه دکان کې ودرېږه 2 رکعاته ښایسته اودس وکړه اخلاص سره مونځ وکړه الله نه بخښنه وغواړه چې الله زما دا ګناه معاف کړه الله به دې معاف کوي ستا په مغفرت کې دغه ګناه په مغفرت کې او دغه ګناه په معافۍ کې ستا د داسې توبې نه پس هېڅ شک نشته که څوک پکې شک کوي نو ګمراه دی که څوک پکې شک کوي څه دی ګمراه دی ګمراه هېڅ شک پکې نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حسر کلمات ذکر کوي وایي داسې کس نشته چې ګناه تې وشي او ګناه نه پس هغه ښایسته اودس وکړي ښایسته اودس نه پس 2 رکعاته بې وسوسې مونځ وکړي او بیا هغې نه پس بخښنه وغواړي او ده ته ګناه معاف نه شي داسې کس نشته چې دا کار به وکړي او بیا به ورته ګناه نه معاف کړي الا غفر الله
ګناه به ورته بخښلی کېږي. زما په خبره پوه شه. نو دا داسې قسم حدیث او روایت حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضی رضوان الله عنهم اجمعین، د دې ټولو نه روایت او نقل دی. دې حدیث باندې دی الله پاک مونږ ټول خواص او عوام نارینه او زنانه عمل کولو والا جوړ کړي. او د دې حدیث اورېدو نه پس دی الله مونږ ټول مسلمانان دوکې نه وساتي، هسې نه چې په ګناهونو نور هم زړور شو. څه شو؟ د اخترار باره کې خبره مې درته وکړه، هسې نه چې نور زه مړه وبې کوو، بیا به توبه وباسو، ګناه به وکړو، ګناه خبره به وکړو، د ګناه کار به وکړو، او بیا به توبه وباسو. البته لږ وضاحت کوم. الا غفر الله، الا غفر الله، حقوق الله او حقوق العباد د الله د مغفرت دپاره، د ګناهونو د مغفرت دپاره یو ضابطه ده، یو قانون دی، یو قاعده ده، یو اصل دی. که د مونځ نه کولو ګناه ده نشوي، د مونځ قضا کولو ګناه ده نشوي، توبه به وباسې، دغسې کار به وکړې او د هغه قضا شوي مونځ قضا به راوړې. د زکات نه ورکولو په شکل کې ګناه ده نشوي، زکات نه ورکولو په شکل کې ګناه ده نشوي. دې طریقه باندې به توبه وباسې او څو کاله زکات د نه دی ورکړی، د هغې زکات حساب به وکړې او د هغې د ورکولو مصممه اراده به وکړي چې دا زکات به زه ورکوم. اوس یک لخت او یک مشت نشم ورکولی، خو ورکوم به ضرور. 1000 روپۍ به ورکوم، 10,000 روپۍ به ورکوم، 100,000 روپۍ به ورکوم، 500 روپۍ به ورکوم، ورکوم به ضرور. الله به درته بخښنه کېږي. د روژې خوراک ګناه ده نشوې ده، فرض روژه او دې نه ساتله، او دې خوړه، دغسې طریقه باندې به توبه وباسې، کومه طریقه چې د حدیث مبارک کې وښولی شوه، او بیا به د هغې روژو قضاګانې راوړي. نو تا سره د مغفرت وعده ده. ټیک شوه؟ دا د حقوق الله باره کې قانون شو د توبې. یو حقوق العباد دی، د حقوق العباد باره کې قانون دا دی، قانون دا دی د چا غیبت دې وکړو، چا باندې دې دروغ جوړ که، د چا عزت دې واخیستو، بې عزتي دې وکړه، د چا مال دې ناجایز طریقه باندې قبضه که، خیټه دې پې واچوله، نو سمدستی دا کارونه وکړه، ښایسته اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه، او بیا الله نه بخښنه وغواړه، او ورسره د چا څه قسم حق تلفي دی چې کړې ده، د هغې حق تلفۍ باره کې هغه له به ورځې او هغه نه به معافي غواړې. د هغه حق به هغه ته رسې، د هغه حق به هغه ته رسې، یا د حق بدل به ورکې، او یا به ترې معافي غواړې. حقوق العباد اودس باندې او 2 رکعته لمونځ باندې نه معاف کېږي. د دې اودس د برکت او د دې 2 رکعتو لمونځ د برکته دا کار به الله تعالی آسان کړي. څه به وشي؟ دا کار خو ډېر ګران دی که نه دی که نه؟ رښتیا ووایي، دا کار به الله تعالی آسان کړي چې د چا حق تلفي دې کړې ده، هغه نه به د هغې حق تلفۍ معافي غوښتل تا ته الله آسان کړي، او هغه په زړه کې به الله واچوي چې تا به معاف کړي، یا به دنه بدل واخلي یا به وانخلي. پوه شوې؟ کوم تاوان دی چې ورکړی دی هغه تاوان بدل به یا ورکړي یا به ورنه کړي، الله به ورته په زړه کې واچوي،
تا ته به دا خبره الله اسانه کړي چې ته ورشې معافي ته وغواړې او هغه ته به الله دا خبره په زړه کې واچوي چې تا معاف کړي. دا به د دې ښایسته اودس او د دې 2 رکعته لمونځ برکت وي. خو چې زه خو داسې هم کوم که نه، الله دې راته اسانه کړي، الله دې راته اسانه کړي. نو ما دا خبره وکړه چې که څوک دا وایي چې یاره زه دې داسې مسلمان جوړ شوی او داسې مسلمانه دې جوړه شوی چې ما نه اډو ګناه نه کېږي، دا د وس نه بهر خبره، ګناه به کېږي. پوه ناس به ما د خو خبرو کولو لپاره او خولې نه به مې وځي د ګناه خبر. ناس به هم په مجلس کې دې لپاره چې زه ښې خبرې واورم، ښه نیت سره یې واورم، ښه سوچ سره یې واورم، او خبره به بل طرف ته لاړه شي، اورېدل به بل سوچ باندې وشي، سمه خبره باندې په غوږ نه لګي او غلطه خبره به ښه اورم. دا څه ده که داسې نه دی؟ نیکه اراده باندې نیک کار کولو دپاره به د کور وځم او مصیبتونو سره به مخ شم، ګناهونو سره به مخ شم، ګناه به کېږي، داسې خبره نشته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت آدم هر بچه خطاکار دی، هغه نه خطا صادریږي، پیغمبران ته مستثنا دي. ښه لکه د آدم په بچو کې خو د آدم علیه السلام بچو کې خو پیغمبران هم شته، هغې نه ګناه نه کېږي، ګناه ترې نه ده شوې. د آدم علیه السلام هر بچه خطاکار دی، و خیر الخطائین التوابون، و بهترین خطاکار د آدم په بچو کې هغه دی چې توبه وباسي. ګوره دې ګناهګار ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام بهتر ووایي. څه یې ورته ووایي؟ بهتر. بهترین خطاکار د آدم په بچو کې هغه څوک دی چې څه وشي؟ خطا نه پس توبه وباسي. د توبې طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وښوده. او د دې قصې نه بله خبره معلومه شوه چې د صحابه کرامو رضوان الله عنهم اجمعین یو بل باندې الحمدلله اعتمادو، یو بل باندې سو اعتمادو. خو د اعتماد کې مختلف مرتبې دي او د اعتماد مختلف شکلونه او صورتونه دي. که ستاسو خیالي که نه زمونږ په دې معاشره کې یو بل سره د لانجې کونجې ډېرې. یو کس باندې زه دعوه وکړم او هغه انکار وکړي زما د دعوې نه او ما سره د خپلې دعوې ثابتولو دپاره ګواهان نه، زما بل حق پاتې نه دی په دغه مدعلې باندې سوا د دې نه چې زه قسم ورکم. نو چې مشران راته ووایي چې قسم ورکې، نو زه ورته په صفا الفاظو کې ووایم چې د ده په قسم مې اعتبار نشته. داسې ده که داسې نه ده؟ د ده په قسم مې د داسې دروغجن دی او داسې قسم خور دی چې زما په اعتماد نشته. داسې ده؟ اگر که دا خبره غلطه ده، نه دا ارس چې دی بل حق دی نشته په ده باندې چې تا په خپله دعوه ثابته نه که، بل حق دی نشته سوا د دې نه چې ده سره قسم ورکې. ته په قسم اعتماد کې او که نه کې، ستا بل حق شته نه. خو خیر یعنې دې حده پورې زمونږ او ستاسو د اعتماد دا قصه کمزورې شوې ده چې د مسلمان رور همداسې خبره خو هم نه منو او بیا د دې مسلمان رور قسم سره خبره چې د هغې باندې هم اعتماد نه. صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین داسې نه و، د یو بل باندې اعتماد و. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قسم ورکول، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قسم ورکول د ډېر احتیاط په بنیاد باندې و چې د کوم صحابین ابوبکر نه علاوه، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه علاوه چې د بل صحابین مې د پیغمبر علیه السلام په حواله خبره واورېده چې هغه به داسې وی چې ما د پیغمبر علیه السلام نه داسې اورېدلي دي چې داسې فرمایلي دي، یا پیغمبر علیه السلام ما په فلاني وخت کې داسې لیدلی دی چې دا کار یې کړی دی،
نو حضرت علی چې قسم ورکوي د بې اعتمادۍ د وجې نه ورکوي چې کنې په دغه صحابي اعتماد نشته چې دا صحابي دروغ وایي ماته. حضرت علی د ډېر لوی احتیاط په بنیاد قسم ورکوي چې اسنه د ده په دې خبره کې څه 19-20 فرقي سبا دا خبره به زه د ده په حواله باندې کومه او خبره هغسې نه نو پیغمبر باندې به دروغ وویلی شي. پیغمبر ته به د دروغجنې خبرې نسبت وشي هغه به نه کړي او موږ به وایو چې پیغمبر داسې ویلی دي. هغه به یو کار نه یو عمل به نه کړی او موږ به وایو چې پیغمبر دا د پیغمبر طریقه ده دا د پیغمبر سنت دی. نعوذ بالله من ذلک. دې کې ډېر احتیاط پکار دی. اکثر خلق په دې بلا گرفتار پیغمبر خبره نه پیغمبر ته منسوب کوي د پیغمبر عمل نه د پیغمبر طریقه نه او دا د پیغمبر اسلام طریقه ده دا د پیغمبر اسلام سنت دی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ډېر احتیاط د وجې نه د عامو صحابو د خولې نه به چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث واورېده نو علاوه هغه حدیث هغه بل ته نقل کولو روایت کولو رسولو علاوه په عمل کولو چې هغه له قسم ورکوم چې هغه به ورته قسم وکړو چې هو دا خبره همدغسې ده زه قسم سره دا خبره کوم چې ما د پیغمبر علیه السلام نه داسې اورېدلي دي. نو حضرت علی به بیا هغه حدیث کول ځان لپاره جایز وګڼل د هغه حدیث اورېدل او د هغه روایت به جایز وګڼل. اما ابو بکر صدیق ابو بکر باندې د حضرت علی دومره اعتماد و چې د ابو بکر د خولې نه به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې څه خبره ووته چې پیغمبر علیه السلام نه مې داسې اورېدلې دي یا پیغمبر علیه السلام مې په دې کار باندې په فلاني وخت کې لیدلی دی بس قسم ورکولو نه بغیر به حضرت علی دغه خبره رښتیا ګڼله او ابو بکر به یې رښتینی ګڼلو. دې ته وایي اعتماد. د صحابه کرامو دغسې یو بل باندې اعتماد او دا زمونږ د دین دا قصه د دې لوی دین دا حفاظت او د دې لوی ادب دا حفاظت او د دې لوی اخلاقو دا حفاظت الحمدلله رب العالمین دې وخت پورې چې کوم شوی دی په دې وخت کې الحمدلله محفوظ دی نه پس تر قیامته پورې به محفوظي. دا هم د دې اعتماد برکت دی چې د حضرات صحابه یو بل باندې اعتماد و د تابعین یو بل باندې اعتماد و د ائمه مجتهدین یو بل باندې اعتماد و د فقها یو بل باندې اعتماد و د صلحا یو بل باندې اعتماد و بې اعتمادي نه وه ښه بې اعتباري نه وه د دین د خبرو د دین د مسایلو باره کې. مشهوره قصه ده 4-5 کسه علما ناست دي محدثین دي د جرح او د تعدیل امامان دي. یو زنانه راغله د مسلې تپوس یې وکړو هغې یو بل ته وکته جواب ذهن کې نه جواب یې ورنکړی شو. تپوس ده هغه زنانه دا تپوس وکړو چې استاد جی یو میت شوی دی کور کې زنانه مړه شوې ده او د کور زنانه ټولې د موز ناجوړې دي دغه زنانه د مړې زنانه ته غسل ورکولی شي لمبولی شي او د دې لمبولو سره دا زنانه پاکیږي. د دې مسلې تپوس وکړو لوی لوی علما دي محدثین دي مسله ورته نه معلومه دا ضروري خبره نه چې هره مسلې جواب دې تا ته سمدستي میلو شي. نو بیا اعتماد ته ګوري د دې محدثینو د دې لوی علماو اعتماد وګوره. یو بل فقیه عالم دی ابو ثور رحمه الله را روانو د دې مجلس ته راتلو د هغه حواله ورکړه چې خورې هغه مولانا صاحب نه تپوس وکړه ابو ثور مولانا نه تپوس وکړه هغه فقیه دی. هغه هم راورسېدو زنانه هغه طرف ته متوجه شوه او هغه ته وایي چې مولانا صاحب دغسې یو مسله پېښه شوې ده جواب یې راکړه. هغه ورته کېناستو نه مخکې جواب ورکړو په ولاړه ولاړه جواب ورکړو یا ورکولی شي. او زنانه ورته وایي مولا صاحب جواب خو دې راکړه خو دلیل به یې هم راته وی
دلیل یې ورته ووایي. دلیل یې ورته د عایشې صدیقې رضی الله عنها حدیث ووایي چې عایشه صدیقه فرمایي چې ما یو وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اعتکاف په حالت کې و، مسجد نبوي کې ناست دی، معتکف دی، ما ته زما حجرې ته یعنی د روضة الجنه نه زما حجرې ته په کړکۍ باندې په دروازه باندې سر را بهر که، ما زه په خپله حجره کې وم، په خپل کور کې وم، ما د پیغمبر علیه السلام سر په داسې حالت کې ووینځلو چې زه د مونځ نه جوړم. زه څومه د مونځ نه جوړم. نو دې حدیث نه معلومیږي چې د مونځ نه جوړه سر وینځلی شي نو هغه مړي له غسل هم ورکولی شي، مړی لمبولی هم شي. هغه علما چې ناستو دا اوس اعتماد دی. ښه څه شی دی؟ د علماو په علماو باندې اعتماد دی، د محدثینو په فقهاو باندې اعتماد دی. هغه علما چې ناستو نو هغوی دا حدیث چې اورېد د مولانا صاحب د خولې نه، نو د حدیث متن او د حدیث سند شروع شو خپلو کې چې دا حدیث فلانی سند سره فلانی متن ما ته یاد دی، بل وایي فلانی سند سره فلانی متن ما ته یاد دی. زنانه ورته مولیانو اوس غلي کښېنئ تر اوسه پورې چېرته وایي د یو مسلې تپوس مې ده نه وکړو، جواب هم رانه کړو، اوس وایي چې دا حدیث دې الفاظو سره هم شته او دې سند سره هم شته، دې الفاظو سره هم شته. زنانه لاړه. عرض مې ده چې د صحابو خپل منځ کې لوی اعتماد و، د تابعینو په خپل منځ کې لوی اعتماد و، د تابعینو صحابو باندې اعتماد و. مونږ به هم اعتماد نه پرېږدو، اعتماد به نه پرېږدو. که اعتماد کې ګډوډ پیدا شو که نه بیا به کیسه خرابوي، کیسه به ګډوډوي. د هرې مسلې اورېدو نه پس، هر مسله باندې د عمل کولو نه پس او د پوهې نه پس، هر مسلې اورېدو نه پس او د هرې مسلې د پوهې نه پس به د عمل لپاره لوی رکاوټ بې اعتمادي ده. لوی رکاوټ څه ده؟ بې اعتمادي ده. مړه ته خو بله ورځ دا مسله کړې وه، نن یې دا مسله وکړه، بله ورځ داسې کړي وو، نن یې داسې وې، هغه هم غلطه وه، دا هم غلطه ده. کار وکړي. نعوذ بالله من ذلک. په خبره پوه شئ. او څوک چې دا ذمه داري پوره کوي هغوی ته هم دا درخواست دی چې هغه رونه، هغه علما، هغه صلحا د کلم داسې غیر ذمه دارانه مسله نه کوي. په مجلس کې، په منبر باندې، په جمعه کې، په اختر کې، په جنازه کې داسې غیر ذمه دارانه مسله دی هېڅ کلم نه کوي چې د هغې د وجې نه په علماو باندې د عامو مسلمانانو بې اعتمادي پیدا کېږي. کنې ذمهوار به هم ته هر څوک چې پوهېږي داسې خبره کوه، داسې خبره کوه چې هغه ثابتولی شي، هغه حق وي، هغه سنت وي، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث نه ثابتېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شریعت چې کوم اصول دي او کوم دلایل دي هغه دلایلو سره ثابته وي. داسې مسله وکړه او که ته داسې مسله اخوا دېخوا اکو بکو منګړت خبرې کې نو په تا باندې به بې اعتمادي پیدا شي او ستا په وجه باندې به نورو علما، ځکه چې هغه شیطان خو لګېدلی دی که نه، وایي مړه دا ټول مولیان داسې دي. څه وایي بیا؟ دا ټول مولیان داسې دي، د دې خبرې داسې بس ګډې وډې وایي. نه، بالکل به د منبر نه جمعه کې، اختر کې غیر ذمه دارانه خبره د ملا د خولې نه نه وځي. که نه د دې کومه بې اعتمادي خدای دې نه کړي د دې عامو مسلمانانو د علماو په باره کې چې راځي نو د هغې ذمه دار به دغه مولی څوک به همدغه مولا به کوم مولا چې غیر ذمه دارانه خبرې کوي، اکو بکو وایي. لکه هغه خبره وکړه کومه خبره چې قوم ته ترې فایده رسي، امت ته ترې فایده رسي. داسې خبره وکړه چې امت پرې متحد کېږي. داسې حق خبره وکړه، داسې حق خبره وکړه، داسې ښایسته ادب وښایه، داسې ښایسته خوی وښایه، داسې ښایسته مسله وښایه چې امت پرې متفقېږي. امت منتشر کوه مه، امت د انتشار نه بچ که.
او که امت د انتشار نه بچ کې ته به اعتماد شي، او چې ته به اعتماد شوي که نه نو شیطان خو لګېدلی دی. مړه دا ټول مولیان داسې دي، یوازې دی نه دی. اوس کیسه به دې ګډه وډې، ټول وبال به ستا په سري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه.